تازه نوې او د ویاړ خبر رحمان الله ګربز تازه مرکه خبر را سره په دغه ویډیو کې وګورئ دا چې سی ویلې دی ویډیو را سره تر پای وګورئ په ډیر سبب پوه شئ ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړی رحمان الله ګربز چې 20 کاله عمر لري د افغانستان د خوست ولایت اوسیدونکی دی نوموړي له دې وړاندې په 19 کلنو افغان لوبډله کې لوبېده هغه د 2019 کال په وروستیو کې افغان ملي لوبډلې ته ولاړ د بنگلادیش او ویسټ انډیز خلاف ښه وځلید د ویسټ انډیز خلاف وروستۍ شلوریزه لوبه کې په 52 توپونو 9 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړي جایزه یې واخیسته ګربز اوس تازه ویلي چې کوښښ کوي تر څو په هر فارمیټ یا شلوریزو یا ورځنیو او ټیسټ لوبو کې ښې لوبې وکړي او د ټولو فارمیټونو سکواډونو کې ځان ته ځای وکړي ګربز چې ځان ته 360 لوبغاړی وایي په شلوریزو لوبو کې ډېر چټک بیټینګ کوي او دا چې د سویلي افریقا ای بي ډیویلرز د میدان هرې خواته شاټونه وایي نو په 360 لوبغاړی مشهور دی او دا لقب یې ګټلی دی رحمان الله ګربز ته د ویسټ انډیز یوه لوبه کې د 360 نوم ولیکل شو او دا لقب یې واخیست ګربز په شلوریزو لوبو کې یو چټک او تخنیکي لوبغاړی دی هغه اوس مهال د بنگلادیش په سوداګریزو کرکټ لوبو کې د کلنا ټایګرز لوبډلې برخه دی نوموړی په خپله لوبډلې لوبه کې د کلنا ټایګرز لوبډلې په ګټه د دې لیګ تر ټولو چټکه نیمه سریزه ووهله ګربز په 13 توپونو 50 پوره کړه او د بي پي ایل په تاریخ کې د 2019 میلادي کال پړاو کې د چټکې نیمه سریزې بنسټ کېښود د ګربز په خبره د سره بي پي ایل کې لا تجربه زیاته شوه د مشفق رحیم ریلی روسو او رابي فرلینګ په څېر لوبغاړي ورسره لوبېږي او د ده تجربه یې لا پخه کړه ګربز ویلي کله چې زه د 4 یا 5 اونیو لپاره له غوره او تکړه لوبغاړو سره اوسم دا زما لپاره ښه موقع ده زه هڅه کوم چې له مشرانو لوبغاړو تجربې واخلم او مجرب لوبغاړی شم نو دوستانو تاسو د رحمان الله ګربز دې خبرو ته په کوم نظر ګورئ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ تر بیا بلې ویډیو د الله په امان